هسې یوه خبره در کوم په مونږ کې اتفاق نشته دی په دا خبره قسم مې ته وکړلو د ویډیو په مخامخ ته یم چې ورته کوم اپریدی نه دی چې دارو سره عهد وعده وکړي او په طلاق سره قسم ته واخیستلی شي چې مونږ به د خپلې خاورې خیانت نه کوو، مونږ به د ملک غدوري نه کوو او مونږ به د خپلو خلکو کمای نه کوو، خپلو خلکو کمای په والله او په بالله چې وای الله خاچان دې کړم فکر وراتې مړه ها په پاکستان کې سپر پاور دې بل نه وي، خو په شرط دی چې صرف ورسره متفقه شي و د کوم یو مشر جوړ شي، د ورته کوم اپریدي خپل مشر جوړ شي او په قسم سره دا وعده واخیستلی شي او قسم ته واخیستلی شي او په طلاق سره چې مونږ به د خپل عوامو خیانت نه کوو، د خپل عوامو ویژنو نه، خپل عوامو په سرونو باندې پیسې نه اخلو، د خپل عوامو تحفظ کوونکي به جوړېږو. نن دا وخت موږ سره در په در ذلیل یو، چېرته چې پښتون دی مړ کېږي، چېرته چې پښتون دی ظلم پې کېږي. برای راست ویډیو په مخامخ ځکه ویم چې مړه حق وینو کول دا ګوره لازم دی. مرګ هسې مې یو ورځ دی، د مرګ نه والله که وډور شم پروا نشته دی، مرګ هسې مې یو ځل دی ذایقه یې څکو، خو چې په غیرت مړ شي نه یم مړ. ملګرو اوس ظلم پې ډېر سخت سټارټ دی، قسم چې موږ دغه پښتنو په سرونو باندې پیسې هم اخیستې دي، ښه ډالر یې پې اخیستې دي، یو مړېږي نه مړښت نشته دی، دغه پیسې ګوره د خېټې وشلولې. خو بس افسوس چې نن پښتون دغه اروپا ته ناست دی. انجوبای چې کامیاب دی څه کامیاب دی پته شته، هغه په یو بل پسې پښې نه وایي، هغه د یو بل په سرونو باندې پیسې نه اخلي، هغه د خلکو په کامیابۍ باندې خوشحالېږي په خپلو کې سره په ناکامي ګوره خفه کېږي. موږ والا روشه الله دې ورته ګیر مه کړه یا الله نو خدای رب کریمه مړ دې غواړم، خو دغو خلکو ته مې مجبوره مه کړې، دغو خلکو ته مې ګیر مه کړې. بس منزل ختمېږي نه